اسف خان ولی خپل زوی ارباز خان سره جنگ کړی او ولی تی خفه دی. اسف خان خو به یقینا ټول ښه پیژني چې د پخوانو پښتو فلمونو ډېر تکړه اداکار و او د بدر منیر سره په ډېر بې شمېره فلمونو کې کار کړی و. بدر منیر چې کله وفات شو خو بیا هم اسف خان د پښتو فلم انډسټرۍ پرې نه ښوده. د هغې وروسته د هغه زوی ارباز خان چې د نن سبا د پښتو فلمونو سټار دی، فلمونو نه وروسته ارباز خان د پښتو سره سره په ډېر اردو فلمونو کې هم کار کوي او اسف خان اصل د نوخار سیمې سره تعلق لري او ژوند هم په نوخار کې کوي. اسف خان څه وخت مخکې د خپل زوی سره جنگ کړی و او د جنگ غټه وجه دا وه چې ارباز خان د اسف خان د تپوس نه بغیر د پنجاب یو مشهورې ډانسرې خوشبو سره واده کړی و او په دې ته اسف خان ډېر زیات خفه و چې موږ پښتانه خلک یو او زما زوی به داسې ځای کې واده کوو چې هغه په کور کې په عزت ناسته وي او هغه داسې مشهوره ډانسره نه وي، ځکه چې موږ فلمونو کې خلکو ته د پښتو او پښتنو مثالونه ورکوو او زما په کور کې چې کم دی نو د پښتو چې کومه ده نو هغه دې د خپو لاندې کېږي نو هیڅ کله نه منم. نو د هغوی د جنگ اصل وجه دا وه چې تاسو سره مو شریکه کړه او که چا تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز هم اوس سره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښ شوی وي نو چینل له سره یو لایک ضرور ورکړئ. چېرته چې اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.